نن ورځ 12 ډیر جالب حیرانونکي او تازه خبرونه له موږ څخه دلته ډیر په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پکتیا په ګردیز کې ځینو کسانو د کورونا ناروغۍ د حوزوي تشخیصیه لابراتوار ځینې ډاکټران سخت وهلي چې اوس مهال په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ډاکټران وایي د کسانو ځکه ورسره یاد فزیکي برخورد کړی چې په خبره یې ولې د دوی د یو کورونا ناروغ د معایناتو نتیجه ورکه شوې ده. خوست له بهرنیو هیوادونو خوست ته ورغلو قرنطین شوي مسافرو له پولیس سره اخو ډب کړی او یو شمېر یې تښتېدلی دي. دغه مسافر چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسیږي له خلیج هیوادونو په ځانګړي ډول له دوبۍ څخه خوست ته راغلي وه چې دا مهال د خوست ښار اړوند د قبایلو په لیسه کې قرنطین و. ترکیه کې یو سړی وروسته له هغې مړ شو چې روغتون کې د قرنطین کېدو له ویرې د روغتون له څلورم پوړ څخه ځان وغورځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د یاد کس وروستۍ معایناتو له مخې د نوموړي د کورونا ټیسټ منفي ختلی ده. سرور دانش د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د بیرالایني سره خبرې کې ویلي دی د ولسمشرۍ ټاکنو جنجال ختم شوی او څو ورځو کې به عبدالله د سولې شورا مشر شي. ملا ترخیل وراره نامعلومو وسلوالو کسانو د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل وراره او د اوسني غړی ملا محمد خان زوی په کابل ښار کې وژلی ده. د کابل کې یو امنیتي سرچینې چې نوم له څرګندولو یې ډډه کوله وویل چې دا پیښه د 12مې ناحیې اړونده د احمدشاه بابا مینه کې ثبت شوې ده. د وړو فابریکې د افغانستان د وړو د فابریکو د انجمن مشر وایي دوی تیار دي په هیواد کې د لوړ معیار وطني وړو په ارزانه بیه دولت ته وړاندې کړي. خو حکومت برعکس بهرني وړو په لوړ قیمت پیري او له وطني تولیداتو سره دوهګونی او منافقانه چلند کوي. طالبان وایي په څرخي پله زندان کې یو تنبندي چې د کورونا ناروغۍ درلوده وفات شوی. د طالبانو د بندیانو چارو له کمیسیون څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد بندي علي حیدر نومیده او د بلخ ولایت اوسیدونکی و چې څو موده وړاندې پر کورونا ناروغۍ اخته شوی و او نن وفات شو. د تاجکستان پارلمان په یو تازه اقدام کې د تاجکي وګړو د نومونو وروستیو کې د اوف پسوند د لرې کولو پر اوف پسوند د نوي نومونو ایښودلو باندې کلک بندیز ولګاوه. تاجکستان مخکې دا پسوند د روسي وګړو د نومونو په تقلید کارولو خو اوس وایي چې باید تاجکستان خپل کلتور او ملي اصالت کلک وساتي. د امریکا مشهورې ټلویزیوني شبکې CNN راپور ورکړی چې په افغانستان کې تر 10,000 کم امریکایي عسکر پاتې دي او د ټرمپ اداره ښایي له طالبانو سره تر هوکړې شوي تقسیم اوقات میاشتې وړاندې خپل عسکر افغانستان نه وباسي. طالبان وایي کندوز کې 12 تنه نور حکومتي سرتیري آزاد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نن یې د هغه 4 تنو عسکرو په ګډون چې د ټپونو او ناروغۍ له امله په ضمانت سره د روغتون ته استول شوی و 12 تنه نور سرتیري هم په کندوز ولایت کې آزاد کړي دي. له دې سره د نن ورځې د ټولو آزاد شویو سرتیرو شمیر 52 تنو ته ورسید. کابل د عامه روغتیا وزارت په نشهیي توکو د روږدېدا کمولو ریاست وایي د کورونا وبا خپرېدو له ویرې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د راټولولو چاره پیل کړې ده. دوی وایي دا کار د امنیتي کسانو په مرسته ترسره کوي. چارواکي وایي د کورونا وبا له خپرېدو راهیسې یوازې د کابل ښار له لارو او کوڅو نږدې 4,000 روږدي کسان ټول کړي او ښایي دا شمېر تر 100,000 ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار وکړ. انټوني ګونترش وایي چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي او د ملګرو ملتونو سرمنشي د کورونا وبا د خپرېدو له امله تېره میاشت هم په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې وه. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.